سمیع الله ټوله ورځ په رکشه کې ناست، سورلی نشته. کله یو سوچ کله بل سوچ، کله یو چوک کله بل چوک، در په در ګرځي. ټوله ورځ یا بس تېره شوه. په دې دومره وخت کې یوه سورلی راغله او هغه سره خبره کوي. استاد زه چوک تالاشي ته ځم، څو روپۍ اخلي؟ 100 روپۍ. خبره جوړه شوه د دواړو او روان شو د چوکې تالاشۍ په طرف، تر څو چې نیمې لارې ته رسیږي نو دغه خبره اوري. نور مخته نشي تللی، رکشې بندې دي. یو بل ته حیران ګوري، بل چوک ته ځي، هلته هم اوري. نور مخته نشي تللی، رکشې بندې دي. بیا راتاویږي، په ټولو چوکونو ګرځي، خو هیڅ یو ځای کې اجازت نشته. ټوله ورځ سرګردانه ګرځي، چوکونه بند دي، مزدوري نشته، په سر یې د قرضونو بوج، د کور د خرچې بوج، د مریضانو بوج. ماښام شو، کور ته روان دی، خو سوچونه کوي چې څه به کېږي، څه به کوو. وړه لور یې دروازه خلاصوي، رکشه کور ته ننباسي او د ده استقبال کېږي. پخیر راغلی پلار جانه. اوس هغه وخت راځي چې دا بې جوابه کېږي. ښځه ورته وایي پسې راکړه، کور کې سودا نشته، ماشومان ټول مریضان دي. دا ورته په ډک زړه وایي شچی پیسې نشته، ښار کې رکشې بندې دي، مزدوري نشته، زه یې له کومه کرم. سهار شو، له کوره را روان دی، خو پرېکړه یې کړې ده، ځکه تنګ شوی د دې نه چې رکشې بندي شوي، مزدوري نشته، ټول المریضان دي، نور تنګ شوم. د جلال آباد سپین غر ټاور ته خیجي او ځان لاندې خطا کوي. خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود.